سلامونه او احترامات د پیرزونې پاڼې ټولو خوږو او درنو اوریدونکو او کتونکو. څومره چې ملګري زمونږ دغه خپرونه ګوري، ښاغلی راشد خان راشد او افسر افغان ستاسو په درانه خدمت کې حاضر وو. د خبرو نه راتېرېږو، د شعر او د سندرې د لارې خپل هنر تر تاسو در رسو. راشد خان راشد زمونږ د ژوند ملګری، زمونږ یار، د هر سفر ملګری را سره ناست دی. راشد خان څه به شریکې د مینانو سره؟ ټولو مینوالو سره به صرف دغه کلام شریکو. پیره دا ملنګ سړی او دی هم فرمایش کړی دی، نو پیرزونې ته دغه پیرزونې وه، یعنې په پیرزونه باندې دا پیرزونه کې بلکل دا پیرزونه کومه چې پیره دا ملنګ سړی کړه په دوارنګ سړی زه په ژوند مین یمه زه یم د جنګ سړی پیره دا ملنګ سړی ستا د بنګړو شړنګ سړی پچی په پښتون کړي و دی وهي لنګ سړی مکوارا وخل کړي ستا د بنګړو شړنګ سړی پچی په پښتون کړي و دی وهي لنګ سړی پیرا دا ملنګ سړی کړه په دوارنګ سړی زه په ژوند مین یمه زه نه یم د جنګ سړی پیرا دا ملنګ سړی. ته چې ورته وګورې ښکلی شي بدرنګ سړی هیر بمی شي څنګه هغه سر سر پایا بنګ سړی. ته چې ورته وګورې ښکلی شي بدرنګ سړی هیر بمی شي څنګه هغه سر سر پایا بنګ سړی پیرا دا ملنګ سړی کړه په دوارنګ سړی زه په ژوند مین یمه زه نه یم د جنګ سړی پیرا دا ملنګ سړی یار د صبر حد وینو یار اخر شي تنګ سړی ستا راشد نغمه سر او د آهنګ سړی یار د صبر حد وینو یار اخر شي تنګ سړی ستا راشد نغمه سر او د آهنګ سړی پیرا دا ملنګ سړی کړه په دوارنګ سړی زه په ژوند مین یمه زه نه یم د جنګ سړی پیرا دا ملنګ سړی. واه 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 واه، یار د صبر حد وینو یار اخر شي تنګ سړی. د پیرزونې پاڼې ټولو ملګرو ډېره زیاته مننه کوو. ښاد، آباد او بریالي اوسئ.